کشور عزیزمان افغانستان از مدتها به این سو تحت عناوین مختلف در آتش خانمان سوز جنگ و بدبختی مظلومانه می سوزد و بخش اعظم هست و بود آن به گونه صدمه و آسیب دیده و سرانجام هزارها انسان مظلوم اعم از زن و مرد، خرد و بزرگ و حتی طفلکان معصوم و بیگناه جانهای شیرین خود را از دست دادند و این روند هنوز هم خاتمه نیافته بلکه به صورت تام ادامه دارد. پس بر هر انسان با احساس، با درک و دلسوز لازم است تا با استفاده از امکانات دست داشته در خاموش ساختن کامل یا حداقل کاهش شعله این آتش افروخته شده اقدام نموده و وجیبه و مسئولیت ایمانی، وجدانی و میهنی خویش را انجام دهد. لله الحمد ما مسلمان هستیم و افتخار پیروی دین سعادتزا و نجات بخش اسلام را داریم. دینی که بر اساس آیه کریمه ان الدین عند الله الاسلام یگانه دین مقبول و پسندیده نزد خداوند جل جلاله است. پس بر ماست تا مقدمتر از همه هر پدیده را در چوکات اوامر و نواهی دین اسلام مطالعه و بررسی نماییم. بنابراین می توان گفت که از منظر و دیدگاه دین مقدس اسلام که در حقیقت معیار دیدگاه هر مسلمان است، واژه و کلمه زیبای صلح یکی از کلمات قرآنی بوده و در قرآن عظیم الشأن در معانی و مفاهیم متعددی همچو اصلاح، اتفاق و همبستگی، رفع خصومت و دشمنی، نعمت، منفعت، گذشت و غیره استعمال شده که همه این مفاهیم متضمن و در برگیرنده سعادت جامعه بشری می باشند. صلح اصل و اساس و قاعده جاودان و پایدار جهان و طبیعت است و جنگ حالتی است متضاد. زیرا در شرایط صلح و امنیت به رشد و تعالی و رسیدن به تفاهم و همسویی آسانتر و بشر به حق و حقیقت گرایش و علاقه بیشتر پیدا می کند. اما در نتیجه جنگ همه داشته های مادی و معنوی به نوع آسیب پذیر می شوند. از این رو صلح، صفا و صمیمیت و زندگی مسالمت آمیز در رأس برنامه های دینی قرار داشته و قرآن عظیم الشأن همواره بر احیا و تداوم آن دستور داده و آن را مایه خیر و نیکبختی های جامعه بشری شمرده و می فرماید که و صلح و خیر، صلح و آشتی بهتر است. این جمله کوتاه و پرمعنی گرچه در مورد اختلافات خانوادگی در آیه فوق ذکر شده ولی بدیهی است یک قانون کلی و عمومی و همگانی را بیان می کند که در همه جا اصل نخستین صلح و صفا و دوستی و سازش است. ادامه برنامه دوستای عزیز برگشتیم. خدا کنه که شما هم خسته نشده باشین و بیننده برنامه ما باشین. آقای میوند آریان با ما هست که یک اجتماع آتش بس برگزار کرده بودن. هدف از این آتش بس چی بود؟ بیشتر بر ما خود آقای آریان خواهد گفت. سلام بر شما، صبحتان بخیر. و علیکم سلام. سلامونه ټولو لیدونکو ته او تاسو ته ډیره مننه. بسیار زیاد خوش آمدین آقای آریان. میشه بگوین که هدف از این آتش بس چی بود و آیا نتیجه خوب خواهد داشت یا خیر؟ ډیره مننه. موږ خو د دې کابل پر لت خیمه چې درولې ده نن یې 9:50 ورځ ده او د دې په ترڅ کې موږ تیره جمعه چې 50 ورځ وغوښتل مو چې یوه ملي اجتماع راوغواړو په دې ترڅ کې په ښکیلو هغه اړخونو باندې چې په جګړه کې ښکیل دي په هغوی باندې بیا غږ وکړو چې تر څو اوربند اعلان کړي. البته اوربند د سولې لومړی پړاو دی چې دا ډېر مهم ده چې له دې نه مخکې چې سوله راشي دغه دپاره اوربند یو میکانیزم جوړ شي چې اول اوربند شي او د اوربند نه وروسته بیا د سولې په میکانیزم باندې سولې په ستراتیژي باندې خبرې وشي. نو تېره اونۍ موږ خپله دغه ملي اجتماع دایره کړه او په دې کې ډېرو خلکو ګډون کړی و. زموږ اصلي هدف دا دی چې په افغانستان کې دغه جګړه چې ده د دې عوامل له 70 کلن دي. ګرچې دا جګړه ډېره توده په 40 کلونو تېرو 40 کلونو کې وه او دغه تېر بیا 14 کاله لا هم ډېره توده جګړه تېره شوه په افغانستان کې. اوربند نه کېږي، دغه یو ډېره ستره ستونزه ده. نو موږ په طالبانو، په افغان حکومت او همدا ډول په امریکایانو باندې یعنې په نړیوالو ځواکونو باندې چې دلته شتون لري خو په سر کې امریکا ده، په دې باندې دا غږ کړی دی چې دوی د اوربند اعلان کړي
حد اقل د 3 میاشتو لپاره تر څو د سولې مذاکرات چې د په لاره اچول شوي دي د همدې لپاره لاره هواره شي او مذاکرات پر مخ ولاړ شي. بسیار خوب. آقای آریان، آیا به نظر شما ما از این آتش‌بس‌ها زیاد داشتیم، نشست‌ها زیاد داشتیم، تظاهرات زیاد جوانای ما انجام دادن، آیا به نظر شما نتیجه خوب داشت یا آتش‌بس شما خودتان رضایت داشتین یا خیر؟ البته دلته چې لکه ما چې مخکې څنګه وویل دلته جګړه وه کلنه ده نو دا به په وار وار به ولس راټولیږي او بالاخره د سولې او د اوربند لپاره به خپله غږ پورته کوي. دا ډیره مهمه ده. له بده مرغه دلته چې دا جګړه نه درېږي دلته ښکېلې خواوې البته ځینې ښکېلې خواوې او دلته ځینې داسې اشخاص ته چې دا جګړه درول نه غواړي ګټه به یې په همدې شي کوي. نو د دې لپاره به ولس راټولیږي او موږ اوس په ولس غږ کوو. مدني ټولنې سیاسیونو او ځینو نورو کړیو هم په وار وار دا غږ کړی دی. دا غږ باید بدرګه سي د ولس لخوا ځکه موږ تل د نظام د پایښت او د ټینګښت خبره کړې ده. نو نظام چې دا هغه د ولس سرمایه ده. د ولس سرمایه چې کله ولس په خپله ونه ساتي بل څوک یې نشي ساتلی. نو ښه دا ده چې ولس د اوربند او د سولې دغه ډول اجتماعاتو ته او په تېره بیا دغه پرلتونه چې په ټول هېواد کې درېدلي دي د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې چې تر 40 زیات خیمې هلته درول شوي دي دلته دې ورشي له خلکو سره د کینی او دلته د هغه بحثونه راوټوکېږي چې د اوربند او د سولې په دغه پروسه کې مؤثر تمامیدن. آقای آریانی، خیمه هایی که برپا شده در چندین ولایت ما و در مرکز هم آیا تا به حال مقامات پاسخ دادن در جوابشان یا خیر؟ په لومړي سر کې البته زموږ ملګري چې د هلمند ولایت د پرلت څخه طالبانو ته ورغلي وو هغوی ورته ویلي چې تاسې امریکایانو ته ورسئ او له هغو سره هغو ته ورته ووایي چې هغوی لومړی دغه د سولې او د اوربند خبره مخته بوځي. د کابل خیمې ته هم په همدې ډول البته په غیر مستقیم ډول د طالبانو لخوا هم موږ ته ځینې کسان راغلي دي. هغوی یوازینی یو شعار چې غوښت هلته باید اضافه شي هغه دا ده چې نړیوال ځواکونه به څه وخت له افغانستان څخه وځي. البته موږ هغو ته په یو ډول دغسې ویل چې که چېرته اوربند اعلان شي او د سولې مذاکرات پیل شي دغه 3 اړخونه چې نړیوال ځواکونه دي په سر کې امریکا ده افغان دولت ته او طالبان دي دوی که په خپل منځو کې کینی بیا دغه نیټه او ضرب الاجل ورته وټاکي چې نړیوال ځواکونه به له افغانستان څخه وخت وځي. دا یې تر ټولو هغه مؤثره لار ده تر څو چې مذاکرات ونشي په یو میز باندې. دلته به نړیوال هم شتون لري دلته به موږ هم په اصطلاح ځوبل کیږو. نو ښه دا ده چې دغه ښیلې اړخونه په خپل منځو کې کینی او له ښه مرغه امریکایانو تر یو حده پورې له امریکایانو سره موږ ولیدل هغوی موږ سفارت ته ور دعوت کړي وو او هغوی هم دا ویل چې تاسو موږ هم په خپل پرېکړه لیکونو کې یاد کړي یو چې دلته نړیوال ځواکونو په سر کې امریکا باید اوربند اعلان کړي. نو موږ له هغو نه کلکه غوښتنه وکړه چې که تاسو اوربند اعلان نه کړئ ضمن افغان حکومت ته هم تر یو حده پورې دا ښه ده چې دوی اوربند اعلان کړي او بیا طالبانو ته چې کله اوربند اعلان شي د اوربند نه وروسته به د سولې مذاکرات ته تاسې لاره هوارولی سي او دغه پرمختګ کېدلی سي. نو البته دغه کومه ناسته چې وه دا کوم دغسې نهایي ناسته نه وه. دوی ویل چې موږ به له خپلو مقاماتو سره دا خبرې شریک کړو ځکه موږ ورته ویل چې په ټول وطن کې نور دغه خبره راپورته شوې ده د سولې پرلتونه وهل شوي دي. نو تاسو باید موږ دغه غږ بدرګه کړئ ځکه موږ د یو ولس او ولسي پلتفرم په توګه باندې تاسو ټولو ښکېلو غاړو باندې غږ کوو. بله دقیقاً. آقای آریان، یک نشست داشتیم از علمای دین ما در چندین کشور آمدند و در کشور برپا شد. آیا نتیجه خواهد داشت این نشست علمای دین ما بالای جوانای ما تاثیرگذار خواهد بود یا اونا گفتند که دیگر آتش‌بس های ما بس است و دیگر نمیخواهیم یعنی آتش‌بس باشه تظاهرات باشه اینا آیا واقعا تاثیرگذار خواهد بود یا خیر؟ د سولې په اړه چې هر ډول ناسته کیږي که هغه د علماو لخوا کیږي که هغه د مدني فعالینو لخوا کیږي که د هر چا لخوا کیږي موږ لبیک ورته ویلی دی ځکه دا یوازینۍ هیله زموږ هم دا ده چې علما هم په دې کې خپل رغنده رول ولوبوي او علما تاثیرګذاره دي ځکه علما د دین له اړخه د دغه شي دپاره خپل هلې ځلې کوي او دا ډېر ښه کار دی ځکه اسلامي هېواد ده او په دې ځای کې انشاءالله تعالی دغه کوم افغاني لوري چې دی البته په جګړې کې ښکیل دي دوی به وکولی شي چې اسلام او
دغه هیواد ته په کتو سره اوربند اعلان کړي و جګړه پای ته ورسیږي. دقیقاً. آقای آریان، روز جمعه که شما یک آتش بس داشتین، در این آتش بس چی کسایی با شما همراه بود؟ آیا از علمای دین هم همراه شما کس بود یا تنها جوانا بودن؟ له ښه مرغه موږ په خپل د خیمې په تحصن په خیمه کې پرلت کې له ځان سره خپل دایمي علما غړي لرو چې هغوی مفتیان دي، شیخ الحدیث او شیخ القرآن په سطحه باندې هغوی زده کړې لري او هغوی له موږ سره دایمي غړي دي. زه به ځینې نومونه واخلم، مولوي صاحب عبدالحمید او مفتي صاحب محمد بلال سفیر، دوی له موږ سره دایمي همدلته غړیتوب لري او راځي او د دین په رڼا کې د سولې اهمیت او د ښکېلو خواو د دغه ډول حالت څخه د وتو دپاره هم موږ سره خپل نظریات او اسلامي او فقهی لحاظ باندې موږ سره خپل نظریات شریک دقیقاً. به امید از که ما از این روزه بعد بگذریم و شما هم یک نتیجه خوب را به دست بیارین، بتانین که به جوانان زمینی کار، زمینی درس و تعلیم بیشتر مساعد شد و از این بدبختی، از این بحران بعد نجات بیابیم. تا چه وقتی اجتماع شما یا این خیمه تحصن ادامه خواهد داشت؟ آیا به سوالای شما کس پاسخگو خواهد بود یا خیر؟ تر څو پورې چې د سولې او د اوربند دغه لومړي پړاوونه حداقل تر یو ځای نه وي رسېدلي، موږ به کوښښ کوو چې تر خپل وس او انساني توان پورې دغه خیمې په خپل ځای باندې ودرو او خپل غږ تر نړیوالو او همدغه ډول تر داخلو غاړو ور ورسوو چې موږ نور له جګړې او له دغه بدبختیو څخه ستړي یو، غواړو چې نور سوله راشي او دغه اویا کلن جګړې دغه ټغر له دې هېواد نه ټول شي. نو موږ هیله مو دا ده چې ولس راشي او ولس موږ سره ګډون وکړي او د تیر په څیر باندې چې کله هم ولس خپله پرېکړه کړې ده د خپل د نظام د پایښت او د نظام د غوروالي په خاطر باندې چې دا نظام نور هم ټینګ سي او ښې لوري ته سوق سي، نو چې کله هم ولس غږ کړی بیا انشاءالله یو حتما او ډېر یو ستر تغییر راغلی. نو موږ په ولس باندې غږ کوو چې دوی راسي او دلته ګډون وکړي. آقای آریان، پیامتان به جوانان چی است؟ ځوانانو ته خو ځکه زه خپله هم تر اوسه پورې خو ځوان یم، هیله مو همدا ده چې ځوانان د خپل د نظام د پایښت دپاره، د نظام د ټینګښت او همدا ډول هغه ملي ګټې چې موږ یې لرو د هغو د ساتلو دپاره، د هغو د لا قوي کولو دپاره همدا ډول، ځکه نظام په یو لړزېدلي حالت کې دی. د نظام ټینګښت ډېر مهم دی چې کله نظام ټینګ سي او کله زموږ دغه ملي ادارات راورغول شي، نو انشاءالله زموږ نظام او زموږ دغه کوم په اصطلاح حالت چې دی دا به انشاءالله بدلون مومي. نو کوښښ دې دا ټول ځوانان دې کوښښ دا وکړي چې په دغه ډول حرکتونو سره د یو ځای شي او د دغسې بدمرغیو د خلاصون دپاره د خپل مټې راونغاړي. انشاءالله. سپاس از شما آقای آریان، به امید هرچی بیشتر موفقیت دارید. ډیره مننه، تشکر شما. دوستای عزیز، بعد از ویدیویی که همکارانم آماده کرده از نقاشی با هم یک جای دیده، بازم در ادامه برنامه با ما و همکارم با مهمان دیگر ما با ما باشید.
دوستان عزیز بازم برگشتیم در ادامه برنامه. من متوجه نبودم. خب خیر مشکلات هست دیگه. کله دست که لایف خبرونه ده. بله من منتظر مهمان بودم، متاسفانه که مهمان ما باز هم نیومد و تصور است که مون نقاشی دا کو خبرو خو د خپل ناراضي په دې لایم ځکه ځینې وخت لاربندیانې وي، ځینې وخت نورې ستونزې وي په ټولنه کې زیات دي، خو سړی باید تلاش کوشش وکړي ځکه یو چا سره چې واده وکړل څو دقیقې یعنې دغه ځینو خبرو ته باید پاملرنه وکړي، وخت د خپل منزل نه ووځي چې تر څو په وخت باندې ورسېږي. موږ که یعنې زه که چېرته یو ساعت وي د یو ځای زما منزل ته یو ځای پورې، نو زه باید 1.5 ساعت په نظر کې ونیسم، یعنی زه باید 40 دقیقه نور په نظر کې ما همیشه روی از این موضوع بحث کردیم و همیشه گفتیم دوستای ما هم یک کمک جدی بگیرن این مسئله را، واقعا جدی هست و همگی ما با وقت ارزش قائل شیم و خب افغانستان است که پس مشکلات خود داره. خیر بازم ما حالا عادت کردیم، چندین سال شد با این مشکلات روبرو هستیم، باید وقت خود ارزش بدیم. وقت یعنی ډیر مهمه شی دی. ما مخکې هم یاد وکړل چې دغه یو ثانیه هم باید استفاده وشي، خو بدبختانه اوس په افغانستان کې اصلا ورته پام او توجه نه کیږي همدې برخې ته. نو که تلاش کوشش وشي چې هر ځوان او د ټولنې هر وګړی که وخت ارزښت ورکړي، موږ به د دې بدبختیو څخه خلاص واوسو. نن په ټولنه کې ما خودت زیاد حرف نمیزنیم، پر همدې موضوع همیشه گفتیم دغه یو موضوع یاده که نن سبا د خصوصي پوهنتونونه دي یا هم ځینې مکتبونه دي، مکتبونه او کورسونه نشم ویلی، خو ځینې خصوصي پوهنتونونه دي چې واقعا خپل وخت تېروي او په هغه ډول باندې چې باید البته درس ورکړي، تدریس وکړي. ځینې شته دی لکه ځینې کسان دي چې خپل هغه پیسې اخلي، هماغسې بیا درس هم ورکوي، خو ځینې کسان دي چې هماغه خپل وخت تېروي. یو ورځ استاذ نه وي پکې، یو ورځ بل رقم، یو ورځ بل رقم. همداسې دولتي ځینې پروګرامونه، ځینې مکتبونه هم شته دي. نو که کوشش وشي هغه کسان چې پوهنتون وایي یا هم مکتب کورس وایي، هغه کورسونو ته او هغه مکتبونو ته یا هم هغه پوهنتونونو ته مراجعه وکړي چې هغوی واقعا درس ورکوي او هغوی پابند دي، استادان یې پابند دي، او همداراز دغه نظم یو ډسپلین پکې. که چېرته په یو اداره کې نظم او ډسپلین نه وي نو هغه اداره به ډیره دربدروي. خب مکاتب خصوصی خوب است تدریسش، ما راضی هستم از چندین مکتبی که دیدیم، اما پانتونای خصوصی دقیقا فقط همو پیسه را میگیرن و دیگه حتی شاگرد به ماها وجود نداره در سند. اما باز از یک مدت زیاد وقت باز در امتحانات اگر اشتراک کنه اگر نکنه او هم این. خب مشکل جدی است، واقعا باید وزارت تحصیلات عالی این موضوع را پیگیری کنه و بالای شاگردها هم توجه زیادتر شود، چون یک ضرر خیلی بزرگ است که بر جامعه وارد میشه و ما و شما واقعا گفتیم وقت با ارزش‌تر است. همگی ما باید وقت ارزش قائل باشیم و وقت خود بسیار گرانبها حساب کنیم و یک ثانیه خود هم نمانیم که بی جای یا بی مورد تیر شود. مهم همدا ده، یعنی که په ټولنه کې زیار وایستل شي پر ځوانانو باندې، هغوی ته زمینه برابره شي، هغوی درس وایي، تعلیم وکړي. نو زه یقیني یم چې دغه ځینې نیمګړتیاوې چې موږ لرو دا ټول له منځه ځي. خو چېرته که دغه ستونزې اوسېږي، فرض مثال یو څوک دی په میاشتې باندې پوهنتون ته نه ځي، هغه ځي خپله پیسې ورته ورکوي، خلاص نور سند د فراغت اخلي او هغه په ذهن کې هېڅ شی نشته دی. هغه به کله هم چې یو ادارې ته بریالی شي، یو ادارې واک په لاس کې واخلي، نو هغه به څه کار وکولی شي؟ نو هېڅ کار نشي کولی. که چېرته ځینې خو یو خو دا دوی دي، یو ځینې کسان دي هم پیسې ورکوي، هم ورځي، هم روزه ورځي هلته، خو په هغه ځای کې استاذ نه وي. استاذ په اونۍ کې 2 ورځې 3 ورځې راځي، 4 ورځې رخصت ورکړی، ولی امروز مادرش مریض بود، امروز چی کار داشتیم، امروزی کار داشت. په همدې ترتیب باندې دغه وي. دغه ستونزې عموما زیاتې دي په ډېرو پوهنتونونو کې دي. د هغوی د پوهنتونونو له مشرانو څخه مې هیله دا ده چې ستاسو نه به الله تعالی تپوس کوي، ستاسو نه به الله تعالی یعنې پوښتنه کوي چې تی ته ما دغه زمینه برابره کړله چې تاسو
ځینې کسان وروزوي تاسو هم دا زمینه برابره کړله چې تاسو هم د تعلیم په ګاڼه باندې سمبال کړئ خو تاسو څه وکړله د خلکو سره خلکو ته هم دوکه ورکړه خلکو ته هم فریب ورکړه الله تعالی د فریب ورکوونکي نه البته ډېر زیات نفرت لري نو تر ډېره پورې تلاش وکړئ چې تاسو په خپلو ادارو کې نظم او کنټرول ولرئ او که چېرته شاګردان نه راځي محصلین نه راځي نو هغوی ته دا زمینه مه برابروئ چې هغوی درغلي وکړي او هغوی چې کله هم په یو اداره کې بیا کېږي په هغه اداره کې دوی فساد کوي دوی په هغه اداره کې ستونزې ایجادوي یا هماغه کار په سم ډول سره نه شي پر مخ باندې وړلی د هغې ګناه او زیان هم همدغه د پوهنتون همدې مدیر ته رسیږي د پوهنتون همدې رئیس ته رسیږي د پوهنتون همدې اداره کوونکي ته رسیږي واقعا خب هر قدر صحبت کنیم هنوز هم کم است بیشتر صحبت نمی کنیم دوستان عزیز یک میان برنامه کوتاه داریم بازم در ادامه برنامه با مهمان دیگر ما با ما باشید